درې لاند مهم او تازه خبرونه، یو ښه خبر او دوه بد خبرونه. ویډیو تر اخره را سره وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. لومړی خبر: وکیلان د مبارزې په نوم مرسته شوې پیسې شخصي جیبونو ته تللې. ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې له کرونا سره د مبارزې په نوم راغلې پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي. دوی د روغتیا وزارت په دې برخه کې پړ بللی او زیاته کړې ده چې د دوی له غوښتنو سره سره یې تر اوسه د کرونا پر وړاندې د مصرف شوي بودیجې اسناد له دوی سره نه دي شریک کړي. وکیلان روغتیا وزارت د دې پیسو په حیف او میل تورن کړی او ویلي دي چې که چیرته دوی اسناد ولري نو ولې یې له دوی سره نه شریکوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا ویلي چې د دې جرګې رئیسانو کمیټه به ډیر ژر روغتیا وزارت په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د راپورونو له مخې تر اوسه بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو له افغانستان سره د کرونا وبا پر وړاندې مبارزې په موخه 900 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. دویم خبر: طالبان که له نوملړ سره مو سم بندیان خوشي کړي بیا خبرې پیلوو. طالبان وایي که له نوملړ سره مو سم بندیان آزاد نشي بین الافغاني خبرې نه پیلوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی ملا شهاب الدین دلاور ویډیویي کنفرانس له لارې په بهر کې له میشتو افغانانو سره پر سوله بین الافغاني خبرو او د زندانیانو پر خوشي کېدو خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې مولوي دلاور ویلي تر هغه چې افغان حکومت د دوی بندیان خوشي نه کړي دغه ډله بین الافغاني خبرو ته نه حاضرېږي. هغه له امریکا غوښتي چې پر افغان حکومت فشار راولي چې بندیان یې له نوملړ سره سم خوشي کړي. نوموړي په دې خبرو کې همدا راز ویلي چې د سولې هوکړې عملي کولو ته ژمن دي او له نورو لوري هم غواړي چې پر ژمنو عمل وکړي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. طالبان وروسته تر دې دغه څرګندونې کړې چې افغان حکومت د څه باندې 500 طالب زندانیانو له خلاصېدلو ډډه وکړه. ملي امنیت شورا وایي چې دغه طالبان په ګڼو جرمونو کې ښکېل دي. نو طالب وسوال یې د پر ځای د نورو کسانو نوملړ وسپاري څو افغان حکومت د 50,000 کسانو لیست پوره کړي. دریم خبر: ایران ریل پټلۍ په افغانستان کې چابهار او منځنۍ اسیا سره نښلوي. د ایران د ښار جوړولو وزیر محمد اسلامي وایي افغانستان به له چابهار سره د ریل پټلۍ له لارې نښلول کیږي. اسلامي ویلي دغه پروژه به د ایران سیمه ییزو هوکړې او په ځانګړې توګه د ایران، هند او افغانستان درې اړخیزه تړون پیاوړی کړي چې له چابهار بندر ګټه اخیستل پکې شامل دي. نوموړي زیاتوي له چابهاره بندره ګټه اخیستله زیاته شوې ده او د ټرانزیټ کچه یې 3.5 میلیونو ټنو ته رسېدلې ده. ایرانی چارواکي وایي چابهار ته د ریل لار غځول سره به د ایران په خاوره کې دننه ریل شبکه کې یو بدلون رامنځته شي او دغه راز تر افغانستان او مرکزي اسیا پورې به د ټرانزیټ او سوداګرۍ لپاره مهمه وسیله ثابته شي. ایران د چابهار بندر او زاهدان ښار ترمنځ د ریل ګاډۍ 628 کیلومتره پټلۍ غځولو چارې پیل کړې ده. د دغه اوسپنیزې لارې چمتو کولو هدف له زاهدان ښار سره د چابهار نښلول او بیا بالاخره افغانستان او مرکزي اسیا ته د ریل شبکې غځول بلل شوي دي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.